قدرمنو دا میدان داسې په اساني باندې نه دی ګټل سوی او دا هم واورئ مسلمانانو دغه فتحه دا کامیابي دا یوازې منسوب نه ده هغه چا ته چې هغه د امارتي په نامه دی یا د ملا په نامه دی یا د طالب په نامه باندې دی یا د شیخ په نامه باندې دی د افغانستان ټول مسلمانان په دې فتحه کې شریکان دي ټول د جهاد ویاړ د ځان سره دی کولای شي چې د افغانستان هر مسلمان وایي چې زه مجاهد یم ما په 20 کلن اشغال کې د کافرانو سره مقابله کړې ده دا ځکه چې فتح الباری کې شارح د بخاري او مرقات کې علي کاری صاحب دا دواړو چې د جهاد تعریف کړی دي د جهاد تعریف په دې عبارات راوړي دي الجهاد في اللغة هو المشتق من الجهد هو المشقة وفي الشريعة بذل المجهود في قتال الكفار مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو بتكثير سواد أو غير ذلك ډېر دا د جهاد مفهوم هم کړی دي که په تور باندې جنګېږي په توپک جنګېږي هم مجاهد که مال ورکوي مجاهد ته هم مجاهد که مجاهد ته لار وښیي هم مجاهد که مجاهد سره په زړه کې اخلاص لري هم مجاهد که مجاهد ته دعا کوي هم مجاهد چېرته و زموږ هلته امکانات چېرته و زموږ مهمات چېرته و زموږ مالیات دا څه اکمال چې د دې جهاد روان و د دې مسلمانانو د کورو سره روان